آیاتونو کې الله رب العالمین د سود بیان وکړي چې دا سود دا حرام دی. د سود حرمت بیان کړي او د هغو کسانو دپاره عذاب بیان کړي څوک چې سود حلال بولي او سود کوي، چې دا به د قیامت په ورځ د لیونیانو په رقم د هغه چا په رقم به د قبرو څخه راپورته کېږي لکه یو څوک چې پیریانو نیولی. او بیا الله رب العالمین فرق هم بیان کوي د سود او د خیرات مابینځ کې چې سود دی اگر که معمولي ګټه سړي ته معلومیږي ظاهرا، خو لیکن د سود د وجې څخه د مال برکت ختمیږي او مال بیا ختمیږي، او د خیرات د وجې څخه په مال کې برکت راځي. دا د دوی دواړو فرق و. او د سوره نساء 161 نمبر آیات په حواله سره مدا ویل چې دا سود په اهل کتابو هم حرامو، په یهود او نصاراو هم حرامو. الله پاک د یهودیانو دا بدي بیان کړې ده په 161 نمبر آیات سوره نساء کې چې یهودیان منع سوي وو د سود څخه، خو لیکن بیا یې هم سود خوړی. په اوس زمانه کې هم اکثره سودونه په دنیا کې یهود کوي. IMF په نامه دا نړیوال بینک دی، دا بینک اصل د اسرائیلیانو په قبضه کې دی. دا ټول دنیا ملکو ته پورونه ورکوي او بیا سود ځینې اخلي. نو دا په هغه وخت کې هم یهودیان ورکوي او اوس زمانه کې هم یهودیان اکثره دا سود کوي. بیا الله پاک ایمان والا ته وفرمیل چې سود مه کوئ. که چیرې تاسو د دې کار څه منع نستئ نو د الله پاک د طرفه او د الله د رسول د طرفه جنګ ته تیار سئ. او بیا د ښو اخلاقو تعلیم ورکړئ ایمان والاو ته چې کوم په یو چا پور باندې نو مهلت ورکړئ تر دې چې هغه پیسې او شی پیدا کړي، او که خیرات وکړي دا به ستاسو لپاره بهتري. او په آخري آیت کې الله پاک دې مسلې ته اشاره وکړه چې د قیامت سخته ورځ را روانه ده. که غواړئ چې الله پاک د قیامت په ورځ تاسو سره اساني او نرمي وکړي نو تاسو د خپلو قرضدارو سره نرمي وکړئ او ښه اخلاقو سره وچلوئ. اوس په دې آیت مبارک کې الله پاک د قرض د معاملو مسائل بیانوي چې کله یو چا پر بل چا باندې قرض باندې سي، په دې باره کې بعضې احکام الله پاک بیانوي. دې آیت مبارک ته آیت المداینه وایي. دا آیت په قرآن کریم کې تر ټولو اوږد آیت دا آیت دی. آیت المداینه اطول الآیت فی القرآن، په ټول قرآن کریم کې اوږد آیت دا آیت دی. او یو اعظم الآیه په ټولو آیاتو کې غټ آیات د عظمت او د مرتبې په اعتبار سره غټ آیات آیت الکرسی دی، او د اوږدوالي په اعتبار سره دا آیت اوږد آیات دی. په دې کې تقریبا 25 احکامات فقهي الله پاک بیان کړي دي. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، ایمان والاو کله چې تاسې معامله کوئ یو د بل سره بدین په پور سره الی اجل مسمى تر یو داسې نیټې پورې چې هغه معلومه نیټه یي نو فکتبوه ولیکئ دې معاملې لره، دا ولیکئ. د معاملې خو یوه طریقه دا یي چې لاس په لاس سودا سره وکړي، پیسې هم نغدې وي او هغه سودا شی چې کوم شی ورباندې خبروي خرڅوي هغه هم نغد ورکړي. نو دا خو یو صورت دا دی، دا وروسته راځي. او بل صورت دا دی چې د سود په طریقه یې پور ورکړي او بیا زیاتې ځینې اخلي، دا خو ناروا دی، پرون یې بیان وسو. او بل صورت دا دی چې د سلم په طریقه یې چې پیسې وس ورکړي او مبیعه بیا وروسته ځینې غواړي. مثال وس پیسې ورکړي او کله چې غنم وریبل سول د لو په وخت کې بیا غنم ځینې اخلي، دا ته سلم وایي، دا روا دی. او بل صورت دا دی چې هغه مبیعه وس ورکړي، هغه شی چې ورباندې خرڅوي هغه وس ورکړي او پیسې وروسته ورکوي. په دې دوو وروستنو صورتو کې د سلم په صورت کې او دا بل صورت چې شی وس ورکړي او پیسې پور دي، په دې کې حکم دا دی چې لیکي بیه او بل به دا کوي چې د قرض لپاره دې یوه نیټه معلومه کړي. دا کار به کوي. د دې آیت اصل مقصد دا دی چې تاسې سودا وي کاروبار په داسې طریقه وکړئ چې ستاسې په مابینځ کې جنجال هم رانشي، اختلاف هم په مابینځ کې رانشي، او د حلال مال د ګټلو کوشش وکړي او بیا د الله په لار کې ورکړي. الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې نو فکتبوه ولیکئ دې معاملې لره، دا ولیکئ. دا لیکل تفسیر ابو سعود کې لیکلی دی چې د جمهور علماو په نزد دا لیکل دا استحبابي حکم دی.
چې وی لیکي نو بیا به اختلاف نه راځي او یېرېږي به یې نه. ولیکتب بینکم او بل دا دی چې ودې لیکي ستاسې په مابینځ کې کاتبون یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره. بل کاتب دې راولي او کاتب دې هم په عدل او انصاف سره ولیکي. د کاتب دپاره دا حکم دی دی به د یو چا طرف نه کوي. داسې نه وي چې داسې خط ولیکي چې په هغه کې یو طرف تاواني کړي او دی د ځانه خبرې ور واچوي. دا به نه کوي. بالعدل په انصاف سره به کاتب هم لیکي. ولا یأبه کاتبون. اوس د کاتب دپاره حکم دا دی چې کاتب ته الله پاک دا نعمت ورکړی دی چې خط یې زده دی، نو دی باید د لیکلو څخه انکار ونه کړي. د دې نعمت شکر دی ادا کړي او شکر ادا کول یې دا دی چې د مسلمانانو ضرورت دې ورپوره کړي. ولا یأبه کاتبون. انکار دې نه کوي لیکونکی ان یکتبه د دې څخه چې لیکل وکړي کما علمه الله لکه څنګه چې ورښولی دی ده ته الله پاک. دا فلیکتب نو ودې لیکي دغسې. کما علمه الله کې دې ته اشاره ده چې دا خط دا خپله د الله پاک د طرفه یو نعمت دی په انسان باندې چې چا ته یې د خط ورزده کړی دا یو احسان دی د الله د طرفه. نو د دې نعمت ته شکر ادا کړي ناشکري دی نه کوي. او بل کما علمه الله کې دا چې دا خط هم یو علم دی لکه څنګه چې ده ته دغه علم ورښولی دی الله پاک. فلیکتب ودې لیکي. خط دا خپله یو علم دی. فلیکتب ودې لیکي. په هغه طریقه دې ولیکي. اوس بله مسله چې کاتب خو صحیح دی به انصاف وکړي. اوس څوک د چا خبرې به لیکي نو دا بیانوي چې په چا باندې پور باندې دی د هغه خبرې به لیکي. پر چا چې حق باندې دی هغه به خبرې ورته کوي او کاتب به یې لیکي. د هغه خبرې چې ولیکل سولې نو دا خط به یوه اقرارنامه وي. بیا به دی سبا نشي لمونځ کړېدلی. ولا ولیملل الذي بیان دې وکړي هغه سړی علیه الحق چې پر ده باندې دی حق د پور د قرض حق چې پر ده باندې دی. ولیتق الله. اوس هغه ته هم حکم کوي چې دی هم باید د الله ته وبېرېږي او د هغه مسلمان حق دې نه کموي. دا دې نه کوي چې د هغه حق کم بیان کړي. ولیتق الله ربه. ودې بېرېږي دغه حق والا چې بیان کوي ربه د خپل رب څخه. ولا یبخس او نه دې کموي منه د دې حق څخه شیئا هېڅ شی. پوره بیان صحیح بیان دې وکړي. فإن کان الذي علیه الحق صفیحا. بل صورت دی که چا باندې پور باندې و هغه بې عقل و په حسابو نه پوهېدی خطاوتۍ پکښې او یا کمزوری و نیسوی بیانولی او یا بل داسې مشکل و چې طاقت یې نه لری ګونګی و او یا بله ژبه وه چې په هغه ژبه باندې دا کاتب نه پوهېدی. نو په دې صورتو کې دې د ځان لپاره یو وکیل ونیسي یو ولی هغه دې بیان کړي او کاتب دې ولیکي. فإن کان الذي که چیرې و هغه څوک علیه الحق چې پر ده باندې دی حق صفیحا بې عقل و. بې عقل مطلب دا چې په حساب کې خطاوتۍ یا ځان تاواني کوی که دی شروع سي. او ضعیفا یا کمزوری و ډېر سپینږیری و چې د سپینځروالي د وجې نه سوی کولی یا کوچنی هلک و نابالغه صحیح نه سوی بیان کولی. او لا یستطیع یا طاقت نه لري ان یمیل چې بیان وکړي هو دی خپله د بیان نه سوی کولی ګونګی دی یا په ژبه نه پوهېږي. نو فلیملل بیان دې وکړي ولیه واقدار او اختیارمنده ده بالعدل په انصاف سره. هغه دې هم انصاف وکړي ظلم دې نه کوي. ولی هغه څوک دی چې دی وکیل مقرر کړي یا دی اختیار یو چا ته ور وسپاري یو څوک یې په حسابو خبرې هغه ته اختیار ور وسپاري هغه ولی دی بیا بیان وکړي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم. صرف ختم کفایت نه کوي. د خط سره به شاهدان هم مقرروي. 2 شاهدان به سړي او که 2 شاهدان سړي نه وه نو بیا یو سړی او 2 زنانه. زنانه ځکه 2 غواړي د یوه برابر د یوه سړي په اندازه 2 ښځې 2 ښځې د یوه سړي برابر دی. وجه یې دا ده چې په ښځو کې یېره ډېره ده نو که د یوې یېره سوله بل به یې ورپه یادوي بله ښځه به یې ورپه یادوي. په دې وجه 2 ښځې د یوه سړي برابر دي. واستشهدو شاهدان طلب کوي شهیدین 2 شاهدان من رجالکم ستاسې د نارینهو څخه 2 شاهدان. اصل اعتبار بیا شاهدانو ته دی. دا خط صرف یو یاداشت دی. نور اصل اعتبار چې دعوه پیښ سوله اصل فیصله د شاهدانو د وجې څخه کېږي. شهیدین 2 شاهدان 2 شاهدان دی. دا خو کم اندازه د شاهدانو ده. یو شاهد نه دی معتبر 2 غواړي. من رجالکم د نارینهو څخه ستاسې
من رجالکم کې دلته تفسیر مدارک او روح المعانی لیکي چې په من رجالکم کې اشاره ده ټولو شرطو ته د شهیدانو. یو خو عدد خپله صراحتن ذکر سو، من رجالکم دا چې د شهیدان به سړی کوچنیان به نه بالغه به وي، ځکه رجل بالغه غټ سړي ته ویل کېږي. او من رجالکم ستاسې د نارینهو څخه، په دې کې اشاره ده چې دا شهیدان به مسلمانان هم وي، د کافر شهیدي نه قبلیږي. او دارنګه دې ته هم اشاره ده چې ستاسې د سړو څخه یعنې آزاد به وي، مریان به نه وي، د آزاد او شهیدي قبلیږي د مریانو نه. فإن لم یکونا رجلین، که چیرې نه وه دوه سړي، نو فرجل، نو یو سړی، و امرأتان او دوې ښځې، دا شهیدان مقرر کړئ. ممن ترضون من الشهداء، د هغه چا څخه چې تاسې خوښوئ، من الشهداء د شهیدانو څخه. په دې کې د شاهد دپاره بل شرط بیان شو. بل شرط د شاهد دا دی چې شاهد به عادل او ثقه وي، په شاهد باندې به د خلکو اعتبار یې داسې شاهد به وي چې د دواړو طرفو اعتماد وي ورباندې چې دا د یو طرف نه کوي او د یو چا حق نه پټوي. ممن ترضون من الشهداء دا بل شرط دی. نو څلور شرطونه، دوه شاهدان دي، څلور شرطونه، مسلمان به او غټ سړی به او آزاد به او بل دا دی چې عادل به. ان تضل احداهما، په دې وجه سره چې ير به کې یوه د دې دوو زنانه وه، فتذکر احداهما الاخرى، نو وریاد به کې احداهما یوه د دې دوو زنانه وه، الاخرى و هغه بلې ته، یا به یې هغه اصلي واقعه یېری، نو دا بله به ور په یاد کړي، بعضې خبرې به یېرې وي هغه به ور په یاد کړي، یا به د شاهدۍ په وخت کې د یوې زنانې څخه بعضې خبرې یېرې شي، نو هغه بله به ور په یاد کړي، نو د دوی دواړو شاهدي به فرش شي چې یوه یې بلې ته ور په یاد کړي. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، دا بل حکم دی چې شاهدانو ته بیا دا حکم دی چې شاهد کله مقرر سو او کله ضرورت و د شاهدۍ، نو په دې وخت کې دی انکار نه کوي چې زه نه ورځم، زه شاهدي نه ادا کوم. دا هم ګناه د شاهد ته چې دی د شاهدۍ په وخت کې نه حاضرېږي. ولا یأبى الشهداء، انکار دی نه کوي شاهدان، اذا ما دعوا، کله چې دوی راوبلل سي، کله چې دوی راوبلل سي. دلته دواړه صورت مراد، یو دا دی چې د تحمل د شهادت دپاره راوبلل سي، نو په دې وخت کې به هم انکار نه کوي، او بل دا دپاره د ادا د شهادت، په دې وخت کې به هم انکار نه کوي. که شاهدان د دې دپاره چا ورته وویل چې تاسې راځئ زموږ داسې یو معامله ده، تاسې به ناست یاست، شاهدان به یاست، نو په دې وخت کې دی هم دوی انکار نه کوي. دا آیت دې صورت هم شامل دی. او که چیرې داسې چې شاهدي خو یې مخکې شاهدي په وخت کې خو موجود وه، اوس د ادا دپاره راوغوښتل سول، نو په دې وخت کې هم حکم دا دی چې دوی به انکار نه کوي او حاضرېږي به شاهدۍ ته. ولا تسأموا ان تكتبوا صغیرا او کبیرا الی اجله، دا بل حکم دی. وایي که چیرې ستاسې معامله کوچنۍ که غټئ، په دې کې سستي مه کوئ چې نه یې لیکئ چې دا کوچنۍ معامله ده، دا څه کوو چې لیکئ، بلکې ویې لیکئ، ځکه په دې کې انصاف هم ډېر دی، بیا به اختلاف نه راځي. ولا تسأموا، سستي مه کوئ تاسې، ان تکتبوه، د دې څخه چې ولیکئ تاسې دا معامله، صغیرا کوچنۍ وي او کبیرا که لویه معامله وي، الی اجلې، تر خپلې نیټې مقررې پورې، هغه وخت پکې ولیکئ چې تر دې وخته به دی دا روپۍ راکوي. ذلکم اقسط عند الله، دغه حکم ډېر انصاف والا دی د الله په نزد، و اقوم للشهاده، او ډېر ښه برابرونکی دی دپاره د شاهدۍ. چې ومو لیکلم او شاهدان هم مقرر وو، نو دا مسله به هم ټوله په یاد دي، شاهدان به موجود دي، نو په ښه طریقه سره به شاهدي هم سره برابره شي. و ادنا، او ډېر نږدې دی الله ترتابو، چې تاسې شک ونه کوئ، چې شک مو رانغی، خبره مو ټوله لیکلې ده، نو بس بیا به اختلاف هم نه راځي. الا ان تکونه تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، دې څه یو بل صورت استثنا کوي چې معامله وه، په معامله کې دا یو صورت دا شاهدان نه غواړي، دا لیکل نه غواړي، هغه دا چې دوه کسان معامله سره کوي لاس په لاس، پیسې هم نغدې دي او هغه د سودا شی هم نغد دی، نو دا به دا لیکل نه غواړي. الا ان تکونه تجارتا، مګر دا چې وي دا معامله یو تجارت، حاضرتا لاس په لاس، تدیرونها بینکم، چې ګرځوئ خپل مابینځ کې، اړوئ خپل مابینځ کې، یو بل ته یو ته پیسې ورکړي او بل ته هغه سودا شی واخلي، نو دا لیکل نه غواړي. فلیس علیکم جناح، نو نسته پر تاسې باندې ګناه، الله تکتبوها، چې تاسې ونه لیکئ دغه معامله.
خو په دې کې هم دا وکړئ واشهدو اذا تبایعتم شاهدان مقرر کړئ کله چې تاسو یو د بل سره سودا کوئ په دې کې هم شاهدان مقرر کړئ چې داسې نه وي سبا یو وایي چې ده ما ته پیسې پوره نه دي راکړې او یا بل وایي چې ما ته دې دا شی پوره نه دی راسپارلی نو د دې اختلاف د ختمولو دپاره په دې صورت کې هم شاهدان مقرر کړي ولا یضار کاتب ولا شهید اوس مخکې خو د شاهد دپاره حکم بیان سو چې انکار به نه کوي شاهدۍ ته به حاضرېږي اوس نورو خلکو ته حکم دی د شاهد او د کاتب په باره کې چې کاتب او شاهد ته دي دا نور خلک هم ضرر نه ورکوي ولا یضاره ضرر دې نه ورکول کېږي کاتب لیکونکي ته ولا شهید او نه شاهد ته کاتب ته داسې ضرر چې هغه بیچاره نو خپل کارونه لري او څوک راولاړ سي لرې ځای ته بیایي وایي ته به زموږ خط ولیکې او مزدوري هم نه ورکوي کرایه او شی هم نه ورکوي یا بې ضرورته بیایي او دارنګه شاهد دې هم داسې نه کوي چې کرایه او مزدوري هم نه ورکوي او هغه خپل کارونه لري او دی بیا هم بې ضرورته یو ځای بل ځای ته حاضروي او دا دې هم نه کوي چې کاتب خط ولیکي دی بیا ورته وایي چې تا ولې دا خط لیکئ یا شاهد شاهدي ادا کړله دی ورته وایي چې ولې دې دا شاهدي ادا کړه نو الله فرمایي چې دا کاتب او شاهد دواړو ته دې څوک ضرر نه ورکوي ولا یضار کاتب ولا شهید ضرر دې نه ورکول کېږي کاتب لیکونکي ته ولا شهید او نه شاهد ته وان تفعلوا که څوک دا کار وکړي شاهد ته یا کاتب ته ضرر ورکوي یا ګواښونه ورته کوي نو وان تفعلوا که چیرې وکړئ تاسې دغه کار فانه فسوق بکم یقینا دا ګناه ده بکم په تاسو سره مشترکه ده دا ګناه یعنی دا سخته ګناه ده کبیره ګناه ده واتقوا الله وبېرېږئ د الله څخه نو دا ګناوې مه کوئ د دې احکامو مخالفت مه کوئ ویعلمکم الله او درښیي تاسو ته الله پاک احکامات الله پاک احکامات درښیي نو دغه احکامات عملي کړئ والله بكل شیء علیم او الله پاک په هر شي باندې پوه دی په هر شي پوه دی نو ستاسو په حالت هم پوه دی څوک چې دا احکامات مني او څوک یې نه مني د ټولو حالات ورته معلوم دی وان کنتم علی سفر اوس یو بل صورت دی